که د چا روزي لنډه تنګه وي او د یا کریم و یا رزاق وظیفه شروع وکړي نو رب العالمین به د دې وظیفې په برکت سره روزي ډېره زیاته پراخه کړي او داسې به ورله پراخه کړي چې د دوی نسلونه به خوب نشي ختمولی. زموږ عزتمندو نن درته د یا کریم و یا رزاق یو داسې وظیفه درته ښیمه چې کله هم دا وظیفه تاسو شروع وکړئ نو الله جل شانه به د دې وظیفې په برکت سره ستاسو روزه کې ډېره زیات اضافه وکړي. رزق به دې رب العالمین ډېر زیات پراخه کړي او دونه به درته رب العالمین فراخه کړي چې تر د عمر پورې به بیا ستاسو روزې لنډه تنګه نه شي. بعضې ملګري د دې نه ډېر سخت پریشانه وي روزې مې لنډه تنګه ده. د اول درته دا خبره کوم چې زموږ دا روزې کې تنګي ولې راځي او زموږ د رزق نه برکت ولې پاسي. دویمه خبره به درته د یا کریم و یا رزاق وظیفې کولو طریقه ښیمه نو دا په دې خبرو باندې عمل وکړئ انشاءالله روزي به د الله ډېره زیاته پراخه کړي. داسې ډېرې به دله پراخه کړي چې ځان سره به یې کولې بیا نه شي. د رزق د پراخۍ دپاره یو ډېره زبردسته تحفه درننی یا ساتئ په کم یو کور کې چې روزي لنډه تنګه وي رزق پکې برکت پکې نه وي په هغه کور کې یو خبره داره چې بالمازه وي. کم کسان چې منځونه نه کوي اول د هغوی منځونه شروع کړي. دویم نمبر کې چې د کور والا افراد کم خلکه چې نو هغوی د روټۍ په شریکه باندې خوري که لږه وي که ډېرې خو په شریکه دي خوري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک لا یا څو صحابه کرام راغلل ورته وی د الله رسوله وی مونږ خوراک کو خو مړیږو نه. نبی علیه السلام ورته وفرمایل کیدای شي تاسو جدا جدا خوراکونه کوئ. صحابي ورته وی او وی مونږ خو جدا جدا خوراکونه کوو. نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی تاسو په شریکه خوراک کوئ ځکه چې د شریکې خوراک کې برکت دی. نو یو تاسو د شریکې خوراک کوئ بل چې کله کینې د خپل مخې نه خورئ د بل زړه مه خورئ. دا عمل به ضرور کوئ. دویم نمبر کې تاسو د یا کریم و یا رزاق ذکر به شروع کړئ. کم یو کور کې هم چې د رزق تنګسیا وي نو د ټولو نه غټه خبره دی چې زموږ کاروبار بند شي که نه. کاروبار رواني اچانک زموږ کاروبار بند شي او چې کله کاروبار بند شو نو بیا لازماً به زموږ روزي لنډه تنګه وي زموږ روزې مسایل به لازماً راځي. نو د کاروبار که د چا بندي او د هغې دپاره هم د یا کریم و یا رزاق وظیفه رونیسي الله به کاروبار روان کړي دې سره. که هر قسم بندش ولې نه وي لیکن رب العالمین به د دې وظیفې په برکت سره هغه تمام بندشونه ختم کړي او روزي به ورته رب العالمین ښه پراخه روزي ورکوي. د وظیفې کولو طریقه انتهایی آسانه ده. وظیفه خو ورته معلومه ده چې یا کریم و یا رزاق وظیفه ده. طریقه انتهایی آسانه ده یعنی تا سره چې کوم وخت خوب میلاویږي نو چې ستا په خولې باندې دا ذکر شروع وي یا کریمو یا رزاقو یا کریمو یا رزاقو. شپه ورځ کم وخت تا سره فارغه وي په هغه وخت کې چې ستا خولې باندې دا وظیفه شروع یا ځان له تسبیح پیدا که یا ځان له هغه کاونټر پیدا که وظیفې والا او دا وظیفه یې معنی کوه انشاءالله په لږ ورځو کې دننه به ته په خپله ووینې رب العالمین به د روزي ډېره زیاته پراخه کړي او داسې به دله پراخه کړي چې خپل ځان سره به ځای کولې قدرې هم نه شي او دا بالکل حقیقت دی. ولی الله جل جلاله روزي رسان ذات دی. رب العالمین هغه ذات دی چې تمام مخلوقات ته روزي ورکوي. نو که تا ته روزي درکړي څه د الله په در کې خو بې باندې هغه کموالی نه راځي. که دا تمام جهان هغه یو ځای شي او دا ټول چې کوم دی کفر وکړي د الله په خدای کې کموالی نه راځي. دا ټول دنیا مسلمانان چې د الله په خدای کې اضافه نه راځي. الله خو واجب الوجود ذات دی. الله جل جلاله خو د ټول نه غني ذات دی. نو روزي خو رب العالمین ورکوي. نو یو داسې عمل به کوئ چې 5 واړه وخت لمونځ پابندۍ سره. دویم نمبر کې چې ستاسو په خولې باندې هر وخت دا ذکر شروع وي او بل خبره مې ورته کړې وه
چې په شریکه باندې خوراک کوي، ځکه چې د شریکې خوراک کې برکت دی. نو دغه وظیفه راونیسئ، یا کریم یا رزاق یا کریم یا رزاق. دا وظیفه په ناسته ملاسته ولاړه چې په هر حالت کې ستاسو خولې باندې دا وظیفه شروع وي. عن قریب به تاسو ووینئ رب العالمین به ستاسو روزي ډېره زیاته پراخه کړي.